السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. یو محترم رول پوښتنه کړې ده چې یاره نفس کم ځای کې دی د انسان. جناب محترم، نفس روح دی که نه دی؟ که نه روح جدا جوهر دی او نفس ځان ته جدا جوهر دی. په دې باندې یو ډیر بهترین کتاب یو عالم لیکلی، دلائل السلوک په نوم باندې، مولانا الله یار خان. مولانا الله یار خان دا د دې عالم نوم دی او په دې باندې ډیر جامع بحث کړی، ډیر بهترین بحث یې پې کړی، غاټ کتاب یې پې لیکلی دلائل السلوک. او دا مسله فتاوا امداد الفتاوا کې مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله 5م جلد کتاب السلوک کې راخیستې ده. دلته د نفس حقیقت بیان کړی. خو خلاصه د خبرې دا ده چې نفس په بدن کې لکه د روح غوندې ګرځي را ګرځي، او د نفس تقریبا 7 اقسام دي. د دلائل السلوک کې ډېر تفصیل سره ذکر کړي، د امداد الفتاوا کې ډېر لږ تفصیل دی، خو دلائل السلوک کې مستقل په همدې شی باندې لیکلی دی. و تقریبا 7 قسمونه جوړیږي. دا په اعتبار د حواس سره، دا حواس د لپاره آلات دي. نور د انسان په دې بدن کې د سیګرزي لکه روح یا بعینه روح دی. لیکلي دي چې روح مخکې د یو ځای کېدلو د جسد نه چې د سره عنصریات یو ځای شي، د عناصرو سره د اشتراک نه مخکې د ته روح وي، او د بعد الاشتراک د عناصرو سره چې عناصر د په دې بدن کې چې دا کم عنصریات دي د دې سره یو ځای شي، بیا ورته نفس وي. هلته ور باندې پوره اوږد بحث کړی، خو خلاصه د خبرې دا ده چې نفس د انسان په دې بدن کې، په دا ټول بدن کې متحرک دی، ګرځي، او دا حواس نه دي. دا غي الته ما درته ډیر دلایل پی ویلي کنه وای. که نفس چیرته مثلا صرف مازغو کې وای، لکه بعضی کسان وای، یا په زړه کې وای، نو په کار دا دی چې د نفس لذتونه او خوندونه صرف د معقولاتو نه اخیستل، یا هغه تصوراتونه چې د سړي په زړه یا په عقل کې راځي. حالان کې نفس د دینم تصور اخلي چې د بدن هر حصہ د چا سره ولګي، دا هغه ته خوندونه اخلي. نو د دینه معلومیږي چې دا نفس په دې بدن کې مکمل، په دې ټول بدن کې خور دی. لکه څنګه چې دا وینه د انسان په بدن کې خوره ده، دا نفس هم د انسان په بدن کې خور دی. سترګې د یو آله ده، سترګو نم که بعضې شیان داسې چې په نفس ښه لګېږي چې په سترګو ورته وګورې خوند وکړي، په غوږو یې واورې بوی یې کړي، یا بدن کومه حصه ورسره ټچ کړي. خو خلاصه د خبرې دا د دلایل السلوک یو کتاب دی، مولانا الله یار خان صاحب لیکلی دی، هغه ځان ته واخله، ډېر اشکالات به دې پې دفع شي. السلام علیکم ورحمت